په ټول هیواد کې د اسلامي امارت واکمنېدو وروسته بزګرو د کوکنارو کښت پر ځای د غنمو او سبزیجاتو کرکیلې ته مخه کړې ده. د نازیانو ولسوالۍ کروندګر وایي اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو مرستې ورسره شوي دي. وایي بسنه ورته نه کوي او د ډېرېدو غوښتنه یې کوي. دلته خو سرو برخه کې موږ سره کومک شوی ده، خو ډېر کم شوی دی. دا که شوی دی په وخت باندې سرې او تخمونه موږ ته نه دي راکړل شوي، او تخمونو برخه کې خو بیخي تخمونه نه دي راکړل شوي، خو سرې چې دي هغه لږ زره کمې راکړل شوي دي. خلکو ته دې قانون ته کم ورکول کېږي. که په دغه برخه کې لږ کومک وشي زموږ خلکو سره، نو دا به زموږ لپاره یوه ښه خبره وي. د نازیانو ولسوالۍ د زراعتي خدماتو مدیر وایي د کروندګرو غوښتنې ډېرې دي چې ټولو ته یې رسېدل سخت کار دی، خو راتلونکي به ورسره د اصلاح شویو تخمونو او سرو مرستې زیاتې شي. د کیمیاوي سرو د اصلاح شویو تخمونو کومکونه شوي دي، خو دغه اکتفا نه کوي چې زموږ دیکاران ټولو ته ورسیږي. د دیکارانو غوښتنه زیاته ده. موږ د کیمیاوي سرو او د اصلاح شویو تخمونو غوښتنه د خپل مربوطه ریاست نه بار کړې ده، بیا به هم ترې کوو. همدارنګه نور دهقانان وایي د اسلامي امارت په راتګ یې د کوکنارو کرلو پر ځای د غنمو او سبزیجاتو کار ته مخه کړې چې د ښې پالنې او ساتنې په موخه یې د کرنې له اړونده مسؤلینو د شنو خونو جوړول غواړي. مونږ د زراعت ریاست نه دا هیله ده چې مونږ سره د شنو خونو په بابت کې او بل دې کې مونږ سره کومک وکړه، ځکه چې مونږ خو دغه نور فصلونو ته مخه کړې ده، سبزیجات چې دا زمونږ مخ په ترقۍ لاړ شي، شنې خونې راته جوړې شي، چک ډیمونه مونږ ته جوړ شي. د نازیانو ولسوالۍ کې د شنو خونو جوړولو په اړه د دې ولسوالۍ د زراعتي خدماتو مدیر وایي د شنو خونو په تړاو یې له ریاست سره د بزګرو غوښتنې شریکې کړي دي. او زمونږ د بزګرانو چې موږ د ریاست نه غوښتنه کړې چې دې ته باید ګرین هاوزونه جوړ شي، د شنې خونې جوړ شي چې د لږې ځمکې نه ډېر حاصل ترلاسه کړي. او ګرین هاوزونو چې هغه د لږې ځمکې نه ګرین هاوزونو کې بې وخته سبزي هغه غوښتنه هم کړې ده، باید دیکانانو ته زمونږ ګرین هاوزونه ورکول شي. د ننګرهار ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا بېلابېلو ولسوالیو کې زرګونه کروندګرو سره د غنمو اصلاح شویو تخمونو سرو د کرنې او بڼوالۍ اړوند وسایلو مرستې شوي دي.